بسم الله الرحمن الرحیم. د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل کتونکو او اوریدونکو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، دا د رازار پښتو شاعرۍ اولنې باقاعده ویډیو دی چې په دې کې زه د خاورې وجود او ژوندي احساس سره تاسو ته خپل تعارف وړاندې کوم. زما نوم فضل سبحان دی او په قام قبیله یوسفزی نعمت خیل یم. رواجي تعلیم می په اردو ادب کې د 14مه پورې کړی دی. د شعر او ادب سره رشته مې څه فطري غوندې ده، ځکه راته په هر ساینسي حقیقت کې هم پاخه ادبي رنګونه ښکاري. ملګرو، په انساني ژوند کې چې خیال کله ځوانۍ ته رسي نو ډېرې مودې او ډېر وختونه غواړي او د ډېرو پوهانو د تربیت نه پس خیال د خال په مطلب پوه شي. زما په شخصیت هم د ډېرو پوهانو احسان دی او د پښتو او اردو ادب ډېرو شاعرانو او د هغو هنر ته ګوته په خوله ناست یم. خو د واصف علي واصف صاحب کرشماتي لیک راته د تیرو 20 کالو نه د ادب په اړه د ژوند لارې ښکاره کړي دي او هم د هغو د وینا مطابق مې د ژوند فلسفه د ساينس او آرट په شریک تناظر کې خوښه کړې ده. هغه فرمایي چې زندگی صرف نیوٹن ही नहीं मिल्टन भी है. زما په خیال فنون لطیفه د ژوند ښکلا او د سبا امید دی. خوږو ملګرو، په 1988 خواوشا کې د باقاعده شاعرۍ آغاز مې په هغه وخت کې کړی چې کله د 10م جماعت د امتحان نه وروستو د کالج په مستو خوبونو کې اوده پروت و. ما ته اوس هم زما د اولني غزل یو څو شعرونه رایاد دي. ډیوې د امیدونو چې د غم تیارو کې بلې کړم، ډیوې د امیدونو چې د غم تیارو کې بلې کړم، زړګی مې په خندا شي ولې اوښکې مې ککو کې وي. او غیرت چې د وفا د رواجونو نه خبر شینو، غیرت چې د وفا د رواجونو نه خبر شینو، خمار په انتظار کې وي، سرور په اسویلو کې وي. او د حسن په مخ کرخې د حیا چشي خورې ورې، د حسن په مخ کرخې د حیا چشي خورې ورې، زیګر ورته لږې لږې د مینې سپیلنو کې وي. ملګرو، عام تاثر دی چې شاعر او ادیب په شهرت خوشحالیږي، خو زما فطرت الله څه بدل پیدا کړی یا نه پوهیږم چې ولې په ډیر ګڼ محفل کې شعر اوریدل یا ویل زما نه دي خوښ. او همدغه وجه ده چې رواجي مشاعرو او ادبي محفلونو ته نه تلم او د خپل شعري توخي د اظهار د پاره مې د ټکور په نوم کتاب چاپ لا ورکو. دغسې شاعر هم شوم او د خپل مزاج د دیوال نه پناه په پرده کې پاتې شوم. د یوټیوب چینل سلا نږدې ملګرو ډېر مخکې را کړې وه، خو واره مې پې نه راتله ځکه چې زه د تعلیم په شعبه کې د منتظم په حیثیت باندې همیشه مصروفه پاتې شوی یم او بل طرف ته د خپل کورني ذموارو او فني ادبي مشغلو نه ما ټایم نشو ویستی. خو اوس چې د کرونا وبا ډېر څه بدل کړو، الله دې د انسان په حال رحم وکړي، نو زما اراده یې هم په بل مخ کړه او ما د دې چینل تابع وکړه. هیله لرم چې په دې کوشش به زه هم د ادب په خادمانو کې شمار شم. ګرانو ملګرو، په دې چینل کې به زه وخت په وخت ستاسو سره خپل زاړه او نوي اشعار شیر کوم. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شي. نن د تمهید په طور یو هایکو وړاندې کوم چې د کمې نه ما د خپل اولني شعري ټولګه ټکور آغاز کړی دی. هایکو څه په دې رنګ ده: د سماج هر رواج قاتل قاتل شو، د سماج هر رواج قاتل قاتل شو، د نړۍ هر وګړی درد او سړی کا.
د سماج هر رواج قاتل قاتل شو، د نړۍ هر وګړی درد او سړیکا په خوږ زړګي به یې زړګی ټکورم. یو بله قطعه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. اول مې زړه بیا د زړه خوږ لټو، اول مې زړه بیا د زړه خوږ لټو، اوس په د خوږ زړګي درمان لټوم. ستا د موندلو په چل پوهه شوم خو، ستا د موندلو په چل پوهه شوم خو، اوس په ځان پسې جهان لټوم. ملګرو زما امید دی چې ستاسو به دا تعارف خوښ شوی او ما ته به د مخکې تلو لار ستاسو د کمنټس په ذریعه باندې ملاویږي. امید لرم چې تاسو به زما د دې کوشش پوره تایید وکړئ. ډیره مهرباني، شکریہ.